مسلسل یو انسان ډغره وخوري که نه هغې نه بعد چې هغې سره څوک کس خوږ شي که نه میرات هغه خوږوالي باندې هم شک راځي چې ته ډغرې وخورې که نه په ایمان تا سره څوک خوږ شي که نه ته په زړه کې سوچ کوې یا الله دې ته زما نه سره څه کار دی که هغه 100 درجې هم مخلص وي موږ سره که نه خو موږ هغه ډغرې ولې نه خوړلې نو بیا موږ ته زموږ په مخ کې څوک قرآن هم وخوري که نه موږ اعتبار نشو کولی چې بیا موږ مینه کې دوسې ډغرې خوړلې که نه ها یو انسان موږ ته نږدې کېږي زموږ ته یره کېږي یا الله دا انسان موږ ته نږدې کېږي د څه شي دپاره نو موږ غلط نه یو رښتیا خبره ده موږ اعتبار داسې ځایونو کې کړي چې هغې موږ داسې یرولي موږ نه اعتبار کولی شو په چا ځکه چې زموږ په مخ کې ته اخوري هم قرآن موږ نه منو ځکه چې زموږ په مخ کې خوړلی یو کس قرآن او هغه انسان دوکه‌باز وي بس بیا زموږ د قرآن نه د خلکو قرآن اوچتولو نه هم یقین پاسي پوه شوې